بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ تاسو رابولم د دې مهال مهمو خبرونو ته. نن د 1440 هجری قمری کال د سفر المظفر د 14مه چې د 1403 هجری شمسي کال د زمري 28مه چې د 2024 میلادي کال د اگست 18 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د عامه روغتیا سرپرست وزیر د عینو مینې د 350 بستریز روغتون څخه لیدنه کړې. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری د نیمروز له والي سره لیدلی. کابل کې د افغانستان، ازبکستان او آذربایجان درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. تیر کال د وسپنې پټلۍ له لارې 4.1 میلیون میټریک ټنه انتقالات شوي. د هېواد بهر د سیمې او نړۍ خبرونو کې اورئ چې اوکراین د روسیې په کورسک کې د پرمختګ د دوام خبر ورکړی. پاکستان کې د پولیسو د ګزمې په موټر چاودنه شوې. غزه کې تر اوسه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه کې تر 40,000 ډیر کسان وژل شوي. بیا هم ستړي مشئ، اوس هم بشپړ خبرونه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د کندهار د عینو مینې 350 بستریز روغتون له بیلابیلو څانګو څخه لیدنه کړې او په دغه روغتون کې د ناروغانو د احوال پوښتنه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سرپرست وزیر د دې لیدنې پر مهال د مسؤلینو او روغتیايي کارکونکو ستونزې او وړاندیزونه اوریدلي او د حل ډاډ ورکړی دی. هغه د غراز د یاد روغتون روغتیايي کارکونکو ته د ولس د ښه خدمت په لاره کې لازم سپارښتنې کړي او ویلي دي چې دغه روغتون د روغتیايي خدماتونو کیفیت، کمیت او د روغتیايي کارکونکو د روزنې او ظرفیت لوړولو برخې ته به ځانګړې پاملرنه وشي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری د نیمروز له والي شیخ محمد قاسم خالد سره وکتل. د قانون او پټرولیم وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې په دې کتنه کې د نیمروز ولایت د کاني زیرمو د ښه مدیریت او د قانونو د اکتشاف او استخراج په برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د راجلبولو په اړه خبرې وشوې. د غراز دواړه لورو د عوایدو کچې لوړولو، د کاني پروژو له لارې د کاري فرصتونو رامنځته کولو، پانګوالو ته د لازیاتو اسانتیاو برابرولو او د غیر قانوني استخراج پر مخنیوي هم خبرې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د افغانستان، ازبکستان او آذربایجان ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې د سوداګرۍ، پانګونې او همکاریو د پراختیا، ودانیزو توکو، د هایدروکاربن او منرالونو په زیرمو کې د جیولوژیکي اکتشاف د ترسره کولو، د افغانستان په شمال کې د سیمنټو د تولید د پروژې د پلي کولو پر میکانیزم، سیمایزو همکاریو، د ورېښمو له نوې لارې د اغېزناکې کارونې، د وسپنې پټلۍ او په یکو اقتصادي سازمان کې د افغانستان د بیا ګډون په اړه خبرې شوې دي. د اقتصاد وزارت د اعلامیې پر بنسټ په غونډه کې د دا ډول غونډو د دوام، د غونډو د ځای او وخت په اړه هم هوکړه وشوه چې په راتلونکي کې به پکې دا ډول غونډې جوړې شي. تاسو امت راډیو ته غوږ یاست. په تیر یو کال کې د وسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 4 میلیونه میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیر کال د هراتان، عقینې او تورغونډۍ وسپنې پټلیو له لارې 4.1 میلیونه میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 990.11 ټنه توکي صادر شوي دي. دغه وزارت وایي دوی د هرې ورځې په تیریدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هیواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري خدمات ورته وړاندې کړي. په تیرو 3 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 2 میلیارډ ډالره پانګونه شوې. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي له تیرو 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې څه باندې 2 میلیارډ ډالره پانګونې شوې او له دې منځه یوازې 500 میلیونه ډالر د صنعت په برخه کې وي.
نورالدین عزیزي له ټولو پانګوالو غواړي څومره چې ژر کېدای شي له نورو هیوادونو خپلې پانګې افغانستان ته راولېږدوي. نوموړي همداراز په هیواد کې له ښځینه سوداګرو هم خپل ملاتړ په ډاګه کړی. عزیزي ویلي په نږدې راتلونکي کې به د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړي چې 80% د ښځینه سوداګرو لپاره ځانګړي شوي دي. د هغه په خبره اوسمهال 50,000 لوی او واړه کاروبارونه په افغانستان کې روان دي چې له منځه یې 9,000 په سوداګرو میرمنو پورې اړه لري. او له هېواده بهر په بهرنیو خبرونو کې به واورئ د اوکراین یو جګپوړی پوځي قومندان وایي چې اوکرایني ځواکونو د روسیې په ګورسک ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیریسکي له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په یو ویډیوي کنفرانس کې د څرګندونو پر مهال وویل د اوکراین د پوځ یرغلیز ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې وضعیت د اوکرایني ځواکونو په اداره کې دی او ټول تدابیر له مخکې پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیریسکي د اوکراین د سرحد په شاوخوا کې 11.5 کیلومترۍ کې د ګورسک په مالیا لوکینیا سیمه کې د نښتو خبر ورکړی. بل پلو مسکو رسنیو ته خبر ورکړی چې اوکرایني ځواکونو پرون په ګورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسیې د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف د تیرې پنجشنبې په ورځ ایزورستینا ورځپاڼې ته وویل چې د اګست په 8 د روسیې په ګورسک سیمه د اوکراین یرغل د ناټو په مرسته پلان شوی و. په پیښور کې د پولیسو د غزمې په موټر چاودنه شوې. د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تاڼې په سیمه کې د چاودنې له امله 2 پولیس او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پیښې په تړاو 7 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د بهرنیو خبرونو وروسته دا چې په غزه کې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه تر 40,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د دې جګړې د قربانیانو دا نوې شمیره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 11 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. په نوو خپرو شوو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر دې پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیلو په جنوب برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 برمته کړل. د امت راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا تر دې مهاله مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.